What is your life like in Afghanistan? افغانستان کې د ژوند څرنګه دی؟ آیا ته په واټونو باندې ګرځېدلی شې؟ نه، زه دا کار نشم کولی. حتی عادي موټر کې نشم تللی. زه باید زرهي موټر وکاروم. رښتیا؟ او زه په خپل زرهي موټر کې ځم. نو ته کابل کې زرهي موټر لرې؟ او زه کابل کې زرهي موټر لرم. ولې زرهي؟ خو د امنیت لپاره دی او د خوندیتوب لپاره ده. خو هېڅوک به دې ونه ولي. سمه ده چې څوک به مې نه ولي، خو غلط وخت او غلط ځای نه پوهېږي چې څه پېښېږي. او زرهي موټر داسې ده چې بس بند کې یو څوک نشي در ننوتلی او دروازه نشي خلاصولی. آیا تا ته خاص جوړ کړی زرهي موټر؟ نه، افغانستان کې ډېر زیات زرهي موټر دی او خلک یې هلته کاروي. افغانستان کې دا شی عادي دی. نو ته هر وخت له افغانستانه بهر لوبه کوې. داسې کومه لویه هیله هم لرې چې په افغانستان کې یو ورځ د کرکټ د لوبې جشن ونیول شي؟ پوهېږي چې دا د ورلډ کپ له ګټلو هم یوه لویه هیله ده چې په افغانستان کې د نړیوال کرکټ وشي او تاسو به وګورئ چې څومره زیات هلته د لوبغاړو مینوال شته. او کله چې موږ افغانستان ته ځو د خلکو مینه چې ګورو د دغې لوبې سره، تاسو یې په هند کې کتلی شئ، دا تر هغې هم زیاته ده. رښتیا که چېرته افغانستان کې کرکټ وکړئ یو ورځ، تاسو به وګورئ چې څومره ډېر خلک راځي. رښتیا او ډېر سخته به چې کنټرول شي.